السلام علیکم دوستانو، زغر افغان به د کپتانۍ څخه وشړل سي، پر ځای به یې نوی لوبډل مشر وټاکل سي. د چې نوی لوبډل مشر به څوک ټاکل کیږي، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ځینې سرچینې وایي که څوک اوس هم تشویش لري چې خدای مه کړه د تیر ورلډ کپ په شان څه پیښ نه سي، نو نور تاسو مطمئن اوسئ، نه محمد نبي او نه راشد خان د ده څخه ملاتړ کوي. په تیر سیریز کې د زمبابوې پر وړاندې په لومړۍ شل اوريزو لوبه کې د محمد نبي او اصغر افغان د خولې سخته جګړه د عثمان غني پر سر راغلې وه. نور نه محمد نبي او نه راشد خان د اصغر افغان دې ظلم ته صبر سته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی چیرمن عزیز الله فضلي وایي چې د کرکټ بورډ یوې نږدې سرچینې هغه ته ویلي دي چې د لوبډلې اوسنی مشر اصغر افغان به له کپتانۍ وشړل سي، پر ځای به یې حشمت الله شایدي، نجیب الله زدران او رحمان الله ګوربل څخه یو د لوبډلې مشر وټاکل سي. عزیز الله فضلي یادې څرګندونې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه هم خپرې کړې دي. نوموړي لیکلي دي د کرکټ لوبې مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو لوړپوړي چارواکي چې د خپل هویت نه ښودلو په صورت کې یوې خبري سرچینې ته ویلي دي چې د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر ستانکزی به ډېر ژر بدل سي، او د ښاغلي اصغر ستانکزي په ځای به د ملي لوبډلې درې نور تکړه لوبغاړي، هر یو لکه حشمت الله شایدي، نجیب الله زدران او رحمان الله ګوربز له منځه به یو تن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل سي. نو وطنوالو د کرکټ لوبې مینوالو، ستاسو په هان د کرکټ بورډ ادارې دغه اقدام څنګه ده، او د کم یو نوماند لوبغاړي به دا وړتیا ولري ترڅو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي. تر اوسه ښکاره نه ده چې نوموړي یادې څرګندونې د څه په خاطر کړې دي، او نه هم افغان کرکټ بورډ د اصغر افغان د ګوښه کېدو په اړه څه ویلي دي. د عزیز الله فضلي څرګندونې په داسې مهال مخې ته راځي چې اصغر افغان په مشرۍ افغان کرکټ لوبډلې د زمبابوې څخه د درې شل اوريزو لوبو لړۍ په کلین سویپ سره وګټله، او 2 ټیسټ لوبو لړۍ یو برابره کړه. دا خبر په داسې حال کې پر ټولنیزو رسنیو خپریږي چې په روان 2020م کال کې شل اوريزه نړیوال جام هم را روان دی، اسیا جام هم را روان دی، افغانستان هم ډیر مصروفه کال دی، ډیرې لوبې لري، نو باید اصغر افغان د لوبډل مشرۍ څخه لیرې سي یا نه سي لیرې. ستاسو نظر څه دی؟ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. که لیرې سي باید څوک لوبډل مشر وټاکل سي. که مې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.